افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان درنښت هیله دروغ به وي. راځو نن یو نوي درس ته. په نن درس کې بعضې مهم جملات او مهم لغتونه وایو. راځو شروع کوو. Viktige satser und Wörter. مهمه جملې او لغتونه. یا معنا هو یا بله. Nein معنا نه. Danke معنا مننه. Vielen Dank معنا ډیره مننه. Bitte معنا هیله کوم یا خواهش کوم. Kein Problem مشکل نسته. راځو ادامه ورکوو. FG فهم گروپ در سره سابسکرایب کړئ دوستانو. Entschuldigung په معنا د بخښنې سره ده. Es tut mir leid هم په معنا د بخښنې سره ده. بخښنه غواړم یا وبخښه. Verstehst du mich یا زما په خبرو پوهېږې. چې کله یو چا سره خبرې کوې او پوه نه شي هغه درته وایي Verstehst du mich زما په خبره پوهېږې یا پوه شولې چې ما څه وویلې. Einen Moment bitte یوه لحظه هیله کوم یا یوه دقیقه وبخښه. Moment bitte همچنان په معنا دی یوه لحظه یوه دقیقه وبخښه یا هیله کوم یوه دقیقه صبر وکړه. Wie bitte په معنا دی څه شی وبخښه. وبخښه څه خبره یا وبخښه څه شی. کله چې چا سره خبرې کوي هغه په خبره باندې پوه نه شي ته ورته وایه Wie bitte څه شی وبخښه. ښه راځو ادامه ورکوو. Noch einmal bitte کله چې څوک درته خبرې کوي او ته ورباندې پوه نه شې ته کولی شې ورته ووایه چې Noch einmal bitte یو ځل بیا ووایه هیله کوم. Bitte wiederholen Sie دا هم چې کله څوک در سره خبرې کوي او ته ورباندې پوه نه شې کولی شي په مؤدبانه شکل باندې ورته ووایه چې Bitte wiederholen Sie هیله کومه تکرار یې کړه یا بیا ووایه. Vielleicht معنا شاید یا امکان لري. Bitte langsam sprechen هیله کوم په کرارې خبرې وکړه. چې کله یو څوک خبرې کوي ډېرې تیزې او ته نه ورباندې پوهېږې کولی شې ورته ووایه Bitte langsam sprechen هیله کومه په کرارې خبرې وکړه. دوستانو دا مهم جملې او لغتونه. هیله ده چې سم به زده کړئ. ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو تر ډېرو خلکو پورې ورسیږي. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.